د ملي لوبډلې مهم لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجيب رحمان ولې ښه ونه ځلېدل؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. راشد خان، محمد نبی او مجيب رحمان د افغانستان په لوبډله کې د ملا د تیر حیثیت لري او د افغانستان د لوبو ګټلو کې مهم رول لري. خو دا چې ولې دوی ښه ونه ځلېدل څو حقیقتونو ته اشاره کوو. د کرکټ مبصرینو په وینا د انګلند پیچونو ته په کتو سره باید بال سلو ګزار شي. د هند سپینرانو کلدیپ او چهل، دغه راز عمران طاهر او عادل رشید عموما سلو او فلایټ بالونه کوي چې سرعت تر 15 او 80 پورې رسیږي او تر دې دمه خپلو لوبډلو ته ډېر ښه ثابت شوي دي. خو افغان سپینران بیا هر بال له 90 پورته سرعت سره کوي. د سپینر لپاره عموما تیز سرعت د بال سوینګ کموي او بیټسمن یوازې په ټایمینګ اکتفا کوي او بال پسې بیټ دومره نه وراچوي. دا خو هغه تخنیکي بحث و چې کرکټ مبصرینو ورته اشاره کړې وه. بله مهمه موضوع دا ده چې د لوبې په جریان کې لوبغاړي باید جدي وي. زموږ دا لوبغاړي چې د نړۍ په زیاتې لیګونو کې لوبېدلي د زیاتو لوبغاړو سره اشنایي لري. هره لوبه کې څو ملګري لري او دوی ورسره خاندي، داسې لکه چې د اکاډمي د کوم ملګري سره تمرین کوي. په لوبه کې جدي کېدل او غوسه کېدل په مخالف لوبغاړي فشار اچوي. تاسې به راشد او نبی لیدلي وي چې د وارنر، برسټو، ویلیامسن او ځینو نورو لوبغاړو سره ډېر مینهناک وي، خو هغوی ډېر جدي ښکارېدل او دومره رنګ یې نه ورکاوه. په زیاتو لیګونو کې د لوبغاړو لوبېدل بد تاثیر کوي. تاسو به د هند لوبډل مشر ویرات کوهلي لیدلی وي چې د لوبې په جریان کې څومره جدي وي. له هغه نه پوښتنه وشوه چې ولې داسې کوي. هغه ورته وویل زه چې کومه سې په لوبه کې یم له لوبې باندې له لوبغاړو سره هغسې نه یم. په لوبه کې جدي کېدل په مخالف لوبغاړي فشار اچوي. تاسو به له دې هم خبر یې چې هند نه غواړي خپلو لوبغاړو ته په لیګونو کې د لوبو د اجازه ورکړي. هغوی یو لامل هم دا بولي. دوی وایي کله چې بیا له دوی نور لوبغاړو سره بلد شي نړیوال کرکټ ته دومره توجه نه ورکوي. په هر حال له کرکټ بورډه مو هیله دا ده چې افغان لوبغاړو ته یوازې په یو لیګ کې د لوبېدو اجازه ورکړي. لیګونه او نړیوال کرکټ سره توپیر لري. دا نورو لوبډلو لوبغاړي دومره لیګونو ته اهمیت نه ورکوي، یوازې یو یا دوه لیګونو کې لوبېږي. خو زموږ دغه درې لوبغاړي چې په هر ځای کې لیګ وي دوی پکې حاضر وي. تاسو د محمد نبی، راشد او مجيب رحمان د نه ځلېدو لامل څه ګڼئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي